د نبی کریم صلی الله علیه وسلم غورې ویناوې. اخلاق دې ښه کړه چې ایمان دې کامل شي. خلکو ته ګټه رسوه چې په خلکو کې غوره انسان جوړ شي. قناعت کوه چې غني شي. په الله جل جلاله توکل کوه. په خلکو کې به تر ټولو پیاوړی. له حرام رزق څخه ځان ساته، دعا به دې قبوله شي. په اودس کې اوسه، روزي به دې د باران په څیز در باندې راورېږي. استغفار همیشه کوه، ګناه به دې کمه وي. او قیام اللیل یعنې تهجد مه پرېږده، مخ به دې نوراني وي. د ثواب په نیت یې درسره شیر کړئ او د نورو ویډیوګانو دپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.